سورة الزلزال مدنی سورت ته وبدي کې اته ایتونه دي. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی د آخرت سخت او hebat بیان کړي چې بندگانو ته به دغه اعمال خو کیږي او مقصد به دا دی چې انسانانو وستو سره موقع شتي خپل عمل برابر کړي. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها کله چې خوځولې شي زمکه په خوځولو داغي سره واخرجت الارض اثقالها او روبه باسي زمکه بوجونه خپل سبوجونه مړی نمړی به تیروزی د چې دنه به سپراتیات سبروزی. وقال الانسان ما لها او وی به انسان سشوی دي زمکه لره يومئذ تحدث أخبارها فدغو رزباب بيانيز مكا خبر خبل. حدیث کی رضی امام احمد امام ترمذی امام نسائی راوړي ابو هريره رضی روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم تدرون ما اخبارها تاسو په دې شي کوم خبر دې رزمکه سره هغه ته الله ورسوله عالم یا رسول الله ته پته نشته وی اخبار دې دادي ان تشهد على كل عبد او امه گواہی به ورکی په هر سړی او خزبانی چې الله پلانی په پلانی ټیم په پلانی ځکه پلانی ګناه کړی و. دا ټول هر څه ګوره بیانې به رزمکه بخپله نور تاسو خو خیرانه دنیا دومره خپېجنې چې تاسو مکو نور تاسو خبرې بل ها زری مرګرو ته دایم کدي چې زمکه ته معلومه چې الله نه نو به سیده که سديس زمکه یې کنه چې الله نه یې به ګناونه کوي به خبرې نه کوي او کو زمکه د الله په بچای کی نو د زمکه به لازم د قیامت پر ورځ خبرې کوي. کته نیک عمل کې کته بد عمل کې نیک عمل گوی به مور کوي او د بد عمل گوی به مور هر خبر بکي. نو کله چې ته ګناه کې درد زما د زړه نصیحت دی ورور چې کلم ګناه کې نو د زمکه تاسو یو نظر ګوره چې ګوره د زیبه د قیامت پر ورځ خبرې کوي. بأن ربك وحالا پدې وجه چې رب ستا حکم کړی دی هغه ته ځکه به خبرې کوي. يومئذ يصدر الناس اشتاتا بدغ ورځ به واپس شي خلک مختلفې ډلې ليروا اعمالهم د دې لپاره چې خو شي دوی ته عملونه د دوی د قبرونو په داخله کې را واپس شي او را منډي بوي ارض محشر ته چې خپل عملونه ویني. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره نو چا چې عمل کو په اندازه د ذری خیر نو به ویني هغه ابو ویني نه خیر دی. ته دا سوچ مکو چې څوک به زما صفت کې او کنه به کې څوک به پلانې شي راکې کنه به راکې الله وی که ذره برابر خیر دکړه د بوینه قیامت پورس. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره او چا چې عمل کو باندې د ذری بد نو بوینه غیلره بد عمل بموینه ذره برابر ذره دا بموینه چې کلم ګناه کې دا سوچ کو چې دا هر سبب لیکل کېږي او قیامت پورس به زینم. سورة العاديات مکی سورت ته او بدی کې یولس آیتونه او بدی کې رټنه د انسان ته چې شکر نو باسي د خپل رب. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا قسم دې پاسونو منډو انکو جهړيږي کله چې اس منډوي نه دې سینې یو ناشنا आवाज راوځي. فالموريات قدحا بيور راوستون کی دی بوالو د خپو سره چې کله اس ډیر تیز روان. فالمغيرات صبحا بیا املکون کی دی په وخت د سبا کې بچا باندې املکې او دشمن باندې املکې. فاثرن به نقعا نوروچت کی بدی سر غبار به کی ضمیر یا خو د خپوت راځي
چې هغوی د خپونه ور راوباسي نو د خپې دومره تیزې وي چې هغې سره دوړه الوځي او یا دی چې سهار ټیم کې دوی دوړه چې کله دوی حمله وکړي نو د هغې د لاسه دوړه هغه والوځي فوسطن به جمعا نو منځ ته داخل شي په دې غبار کې ډلې د کافرانو ته کافرانو ډلو ته به مسلمانان ورننوځي ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان د رب خپل ډیر ناشکر دی زړه کې سوال راشي چې الله قسمونه دې خبرې د پاره وخوړو چې انسان ناشکر دی دا قسم په اسونو سره خوري دومره غټ مخلوق چې هغه د خپل مالک څنګه خبره مني څومره زورور دی په موږ کې دومره زور شته نشته خو دا زورور اس خپل مالک په مخ کې هیڅ نشي کولای الله وی انسانانو تاسو د دین عبرت واخلي خلک د مالک خبره څنګه مني تاسو لپاره زما خبره ومنئ نو طریقې زده کوي د چا نه د اسنه څنګه د خپل مالک خبره مني وانه على ذلك لشهيد او یقینا هغه په دې باندې خامخا خبردار دی گواه دی انسان د خپل د دې پته ګوره غټه خبره ده چې موږ په خپل ګناونو باندې ګوره گواهیم کو اقرارم کو او بیم کو نه کله ته پوښتنه چې اقرار دیم کو بیم کې موږ چې لا سوچت کوو کنه چې الله موږ ګناګار یو موږ دي یو موږ دغه الله دې انسان ته خپل پته وانه لحب الخير لشديد او یقینا دې د محبت د مال د بار ډیر سخت دی انسان د مال په محبت کې الله ډیر سخت افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور اينو نپويږي دې کله چې برابر د کړي شي هغه څوک چې په قبرونو کې دي وحصل ما في الصدور او راخکاره بکړي شي هغه چې په سینو کې دي سپټ مساته په سینو کې ګوره دا راخکاره کیږي قیامت پورس دا پټي خبرې الله ټول راخکاره کوي ان ربهم بهم يومئذ لخبير یقینا رب دې بدی باندې بدغه ورځ خامخا خبردار دی سورۃ القارعه مکی سورت ته یو لسیتونی پدې کې الله د قیامت hebat بیان کړي بسم الله الرحمن الرحیم القارعه هغه ورځ چې ټنګون کې د زړونو لره مل قارعه صد ټنګون کې ورځ وما ادراك ما القارعه او سبو کړي ته چې صد ټنګون کې ورځ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فاغور جشي بخلق بشان د پتنګانو خورو ورو خلق با د پتنګانو د ملخانو بشان ګډ وډو پریشان ای لکه څنګه چې پتنګانی او شمه او دیوی ته راجم شي غیر چاپیره تلوزی بایکره پریوزی دغه شمه داخله کی وتكون الجبال كالعين المنفوش او شی بغرونه بشان د وړی والي شوی وړی جوالش دغه شان د غرونه بالوال وسی فاما من ثقلت موازينه بس هغه څوک چې درنیشی تلی د عملونو داغا فهو فی عیشت راضیه ناغب بجون خوشالگی واما من خفت موازینو او اغسوک چسپکی شی تلی د عملونو داغا فامو هاویه نزید وابسید د بهاویه کندی وما ادراك ما هي او سبو کړه ته چې هغه څه دې نار حاميه
اور دے سخت گرم. حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د جهنم اور او د دنیا اور ناغه د دین یو کم او یا درجه زور اور دی. د جهنم اور د دې اور نه یو کم او یا درجه زور اور دی. سورۃ التکاثر مکی سورۃ ته او بدی ک الله سبحانه وتعالى رټنه ور کړی د انسان ته چې انسان غافل دی همیشه ډیروالی به رس کړي. بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو ډیروالی د مالونو. غافل کړی د الله نه، غافل کړی د دین نه، غافل کړی د آخرت نه، غافل کړی د قبر نه، غافل کړی د قیامت نه، غافل کړی د جنت نه، غافل کړی د حساب کتاب نه. حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو لاړئ قبرونو ته. دو مطلب دی حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو به کې مړ شو قبرونو ته لاړئ خو ستاسو غیرت ختم نشو. زما دو زما د زما دو زما د زما دو زما پیسې کته پیسې بره پیسې کته پیسې بره एकदम ټلیفون نه غوي مړل الله دا غیرت سره سره لاړې ختم شو. ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ادم د بچي دې نه مړی کده سرو زرو دوه کندې دی ولور کړې ډکه نه دی وایي چې درې مې رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خېټه او د خله ډکیږي نه پس باندې نو بخور ډکی به دې سنوي به غلې پروتي د خور چې بواچې کنه او ډکی کې بخور به یې سوم نه وي به نه ډیر مال غواړي به نه بچي غواړي به نه چغي وي به نه کوکاري وي به نه یرس کې وي سوم نه. حتی زرتم المقابر دوی مطلب دا دی حتی زرتم المقابر وی تر دې چې تاسو په خپل لاړې مړی مخخ کړو خو بیا هم تاسو د یرس نه ختمي په خپل لاسونو تاسو د مړی قبرونو ته کوز کو او حالات مولید او هغه خلکم ته ولیدو چې غلی پرتی ټوب د قبرونو کې شور شغره به ته نه راځي او دنه غټ حال روان دي بیا ملوي تاسو غافله کلا هچری دسین دبکر سوف يعلمون زرد جبو بشدوی ثم کلا بیا هچری دسین دبکر سوف تعلمون زرد جبو بشیتاسو کلا هچری دسین دبکر لو تعلمون علم اليقین کچر د تاسو پوی دی با علم یقینی سره کته سر یقینی علم و یقین مضبوط و نتاسو بدا کار نه کړي او څه کار دی دنیا د لاسه غافله کېدل دلانه. لترون الجحیم خام خاینی بداسو جهنم ثم لترون عین الیقین بیا بخام خاینی اغیل را بسترگو د یقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا بخامخا تپوس کیږي تاسو نه بدغه ورځ په بارد نعمتونو کې. د دې بازو دا مطلب دی چې نعمت دغه چې وی خرو یو ګد غونډه کې ډرقې واچو بیا پاسه ځه ارخونی نو وي او بخیټه لا شوي الله دې هر څه به تپوس کیږي. حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې راوته د کور نه ابو بکر صدیق او عمر ابن خطاب رضی الله عنه د دوه مخله ورل چې ورلونو رسول صلی الله علیه وسلم کوي په دې شپه وی رسول الله وږي شي موږ به راوځو بار سبا وګورځل خو یا رسول الله تسکه وزم دغه راوستم د تاسو چې راوستي کور کې سنوي ما چې بار ته ووس بیا غو اتفاق کو دی انصاری باغ ته ورش انصار خو څوک دي کنه يحبون من هاجر اليهم مين کې دا خلکو سره چې څوک دغه طرف ته هجرت وکي
چې ورلو رسول صلی الله علیه وسلم سلام واچو دغه خزي جواب وکړو پلانې یا رسول الله قبولته له را بشي وس او بده کې چې ګور هغه روان دي وبېرو چې د کړي د په تادی کې را منډي یا رسول الله تاسو راغلي وبې کې خو موږ دومره خوش قسمت خلک تاسو مونږ کړرالي بس رسول زم کېناست داری کور ته ورغه یو سروي وسره ولاړو هغه علالکو خځې ته د سور کې رسول سم له ملګری وسره غلي وګوره دې خبرې ته سوچ کوی د زمکه په دې مخ باندې غوړ انسان دغه ایمیل مری او بیا په پیغمبرانو بس غوړ انسانان دغه سره خوا کیږي او د سم خوشاله بس رسول الله سلام دې سره غوخه وخړه او پيوس کړو کجوري دغه باغو خوري بیا رسول الله ابوبکر او عمر ته وی ګوره د دې به ته پوښوم کی نو چې دا غوینه ته پوښ کی او دومره وږي شيو زموږ ته به ته پوښ نه کیس دې هر څه به ته پوښ کی دې مال کم زینې دې ګټلې دې په کم ځکې دې لګولې سورۃ العصر د مکی سورۃ ته بری کې درې ایتونه امام شافعي رحمه الله وی کچته خلکو ځم په دې صورت باندې پوه کړي نو دا ولا کافی دی تقیو صورت خلکو د پاره سره کافی دی دومره اوچت صورت او زه تفصیل موږ نشو کولی چې موږ سره وخت ډیر نشته خو په دې صورت کې الله سبحانه تعالی د انسان بیماری ذکر کړی ده بیا د بیماری ولې رااله سبب ذکر کړی دی او به په اخر کې د دې بیماری علاج هم خولې مرض دا دی چې انسان په تاوان کې دی سبب دا دی چې قیمتي وختونه تی ضایع شو علاج په سلور کارونو کې به الله خي بسم الله الرحمن الرحیم والعصر قسم دې بزمانه یا قسم دې بمازیګر الله اهمیت موږ ته خي چې دا وخت نه ضایع نشي ګوره زمانه دا وخت یو پیر راځي به نه راځي ما په دې باندې یو بیان وکړ الحمدلله د وخت اهمیت مسلمان په ژوند کې هغه وره به مازیګر ورل ته ذکر کی نو مازیګر دی چې مازیګر وخت کې کته سو خیال کړي د بازارونه ډیر ګرم ګرمي خصوصا باغ زینو کې چې خلک وختي ود کی لکه څنګه په علاقو کې نو په دې مازیګر کې به هر څه سم ګرم ګرم یو نو په دغه وخت کې اکثر خلک د مانځنه او د ذکر نه او د ماخام د اذکار نه او د دین سي غافلې او په دنیا کې مصروف وي نو ځکه دا وخت ذکر کو ان الانسان لفی خسر یقینا انسانان خامخابتوان کړي ټول انسانان بتاوان کړي ټول یوم د سینشي جګړه تاوان نه بچته الله وی ټول بګيري خو سوای د هغه کسانو نه چې سلور خبرې پکې کوي چې رواني دي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات وعملوا نیک وتواصوا بالحق او وصیت کړي دی یو بل ته د حق به یو بل ته دینم خوله یو بل ته وصیتم کړي علماء وی هر مسله او ته بیان کړي په دې حق د هر خبره رااله وړي مسلې او ته بیان کړي دا خبره غوونه کوي چې د خپل قبر د زمونږه خپل قبر دی وتواصوا بالصبر او وصیت کړي دی او بل ته د صبر په دې صورت کې دنه سلوري غټي مسلې راځي بلکې په دې آیت کې دنه الا الذين امنوا اول کار بدا کې چې ایمان او توحید او الله به پیژني وعملوا الصالحات بیا به باغی باندې سکه عمل وکي علم به طلب کې نو په علم به عمل کې وتواصوا بالحق بیا به د علم بیانې خلکو تدریم کار دادي وتواصوا بالصبر او باغی باندې بر صبر کې ځکه تکلیف به درشي دا سلور اهم خبرې په دیو آیت کې دنه دي ښا علم په علم باندې عمل علم خلکو ته بیانول او باغی باندې صبر کول سورۃ الهمزه دا مکی سورۃ ته او بدی کې 9 آیتونه او بدی سورۃ کې الله رټنه ورکه کسان ته چې باغو کې د بد صفات او دې لپاره وروړي چې انسانانو مسلمانانو تاسو دې ځان ساتي
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة هلاکت د پاره دار عیب لګونکي بدی وینکي همزه هغه چاته ویل کیږي چې عیب لګي په لاس باندې په لاس او په اشارو سره او لمزه هغه چاته ویل کیږي چې عیب لګي په جبه باندې په جبه لګیا دی وسړي عیبونه بیانې په دبل په اشارو لګیا دی الذي جمع ماله وعدده هغه چې را جمع کړی دی مال او شماري هغه دا سبب د عیب دی چې مال را جمع کړی دی نو ځکه خلک سپک ګڼي کنه دا خلک دی ولې سپک ګڼي مال را جمع کړی او دا مال د سره بر راغسته دی صرف جماعه عدده جمع کړی دی شماري دا باز سړي وزرو سوزي چرته یې خو دي چې پټ کی شوړوند کی وخت په غیر علي سي شتي زوي دا به دې لاس ماس پیوي به کی اباز دې بانکونو اکاونټونه ډکړي دیو ورز په مخزیو هغه شی وایي چې سو اکاونټ کې ما سو بي سي پر دې سمو ته خوشاله شي به بل ټلیفون نشي مړل نور کې دې غریب خو ځان د پرسنو کړي ځان د پرسنو کړي د قشان ورغه په الله پسې دې صفت نه ځان لري ساتي يحسب ان ماله اخلده ګمان کوي چې یقینا مال د به مشو ساتي دلره ځکه خو مال دې په مخ شماري را شماري مطلب دې چې مالینو زبې مچدا نه زبنه ما كلا هجريت سندا لينبذن في الحطمة خامخ غزار بکړی شي د حطمه غورته ولکی چې اډو کی ماته وما ادراك ما الحطمه او سپ وکړی ته چې څه شه د حطمه نار الله الموقده ورد الله دې چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده هغه دې چې ورخیږي بزړونو باندې دومره زورور لمبي دی او زړونه الله وريات کړي چې د دوی د غلط ګمانونه او د کفر او د هر سبق او دنیا سره د امینه په کوم ځای کې پرتاوه دا په دې ځل کې وکنه انها عليهم مؤصده یقینا دا ور په دوی باندې بنکړې شوی دار طرفنا فی عمد ممدده پستنو گدو کی سورة الفیل مکی سورت تے او 15 آیتونی بدی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا عام الفیل بانی پیدا شوی عام الفیل پا کم کال بانی چا اللہ اتیانو والا تبا کردنو پا آغا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراغلے او دا اتیانو والا چا اللہ تبا کرو نو الله اشاره وکړه دې طرف ته چې وغټ کار کېدو والے او الله دې حرم حفاظت وکړو او واقعا موږ بوزه کې تفصیلا ذکر کړی دا او مختصر واقعا دي چې یمن کې یو بادشاہ ابراهه ابن الصباح او هغه دې شکارو کو چې یو کعبه جوړ کړه بل په یمن کې چې خلک ټول زی دغه کعبه ته او حج لپاره عمره لنو چې دی خو راځي نو بدی کې د مکی مشرکان ګور په وګي دوه غیرت وها دا غیرت ګور زموږ د مشرکانو زموږ د وخت مشرکانو کې نشتی ګوره یو مشرک ته پته ولګي د بس هغه یمن تراغه ځوان لکو چې ګور دې الله د کور مقابله کې ناغه دې دنه ورغه دنه بګو د سماته وکړو دا غي سره برهډ ډیر غوسه شو چې غوسه شونه به د اراده وکړه چې زبده کعبه د بزورانومه نشپېته زره پوجي رضان سره روان کو خشپېته زره نو دا شپېته زره پوجي راوسو د دوی سره اتیانو او هتیان په وخت کې یعنی قیمتي شی دی دا زورور خلک دي چې اتیان وسره دي چې کله دوی راورسي په لار چې بوله سوق مخې ورتو هغه به ختمول زورور خلک نو چې کله د مکې ته راورسید نو دوی چې نیم سیټ ته شو غرونو ته وختو سوخان د عبدالمطلب و چې هغه د ونیول نبدیک عبدالمطلب په د بسراغه
چې راغلی عبدالمطلب ډېر ښکلی سړی و، الله وله ډېر روب ورکړی. نه دا ابرهه د ډېر یرې نه راکوش وکته او د هغه سره په ځمکه کېناست او په زړه کې دا و چې دی به لازم د کعبې خبره کوي. ورته وایي څه وي زمونږ هغه اوښان. هغه په خندا شو ابرهه، مړی موږ دې دا کړي موږ چې دا غټ سړی چې دی به ګوره کومه خبره، ته د اوښانو غم راغستی در به کو اوښان. هغه ورته وایي زه د دې اوښانو مالک یم، زه که یې تپوس کوم د دې کور مې یو مالک شته هغه به یې تپوس کوي. دومره هغوی یقین و په الله باندې. او اوس هم دا یاد ساتئ چې اوس هم څوک پروپیګنډې جوړوي، که هغه شیعهګان دي که روافظ دي که هر څوک دي، او په میډیا باندې دا خبرونه چلوي او موږ دا چلو کوو موږ دغه وکړو، هېڅ هم نشي کولی. ښه مطمئن اوسئ دا هماغه کور دی چې الله یې په هغه وخت کې حفاظت کړی ده، اوس به هم حفاظت کوي. هېڅوک هم دې داسې نشي ویلی. ښه دا هتیان بیا مخې ته نه تلو. او د ابرهه په یو هتي باندې سور و چې هغه نوم څه محمود هتي باندې دی سور. نو چې را مخه به وله یمن ته کړی بیا به روان شو، چې را مخه به وله شام ته کړی بیا به روان شو، مخه به کعبې ته کړی به کېناست. الله منع کړی و. څه کوشش په دوی وکړو نه کېده، بس الله سبحانه تعالی مارغان راولېږل او د هغوی په مکوخو کې وړې وړې ګیټۍ وې، په دوی به راغوځاره لکه د بمونو په شان، ټول فوج یې ورته تباه کړو. ابرهه وتښتېد، په لاره کې به جذام بیماري راله، نو دا غوښه به ترې دوړېده. وی کله چې یمن ته ورسېدو نو بلکل لکه د مرغۍ د بچي په شان وړوکی شی و، هلته به دې هلاک شو او تباه شو. الله سبحانه تعالی وایي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آیتنا گوری چی سنگ کارو کو ربستا داتیانو آل سرا علم یجعل کیدهم فی تضلیل ایوی نگرزو چلول داغوی ببربادی کی وارسل علیهم طیر نبابیل او راویلی قلباغوی بعد مارغان دلی دلی ترمیم بحجارت من سجیل وشتلی اغوی لرا پکانو د پاخشون بور کی فجعلهم کعصف ماکول نوی گرزول اغوی پشانت د بسو خورلی شو. سورت قریش پا دی سورت که اللہ سبحانه تعالی دا خبر بیانی چې اے قریش والو الله دل مرکز در کړی دی نو په عبادت آباد کوي کنه. الله دل دومره خسته مرکز در کړی د بندګۍ زید له درکړه بندګۍ به کیو کې هغه تاسو شړ پرې خو دی او ګرځي په سفرونو باندې. لإلاف قریش تعجب دې په مینا د قریشو د دنیا سره إلافهم رحلة الشتاء والصيف مینا دا غوی د سفر د جمی او د وړي سره دوه غټي سفر به غوی کول. د جمی سفر به چرته یمن ته، د اوړي سفر به شام ته، یې خلاقه او د الله کور به شړ پروت. نه الله وتوي چې د غزې مې درکړې ما څنګه حفاظت کړې تاسو خپل سترګو لیدلې خبره ده. زه فليعبدوا رب هذا البيت نو بندگیو کوي در رب د دې کور الذي اطعمهم من جوع هغه ذات چې خوراکي ورکړي دوی ته چې بچي د لوږې نه وامنهم من خوف او امن ورکو دوی ته د یرې نه. سورة الماعون مکی سورت ته او بدی کې وایتونه په دې سورت کې الله سبحانه تعالی باز بد صفات ذکر کړی دي نو تاسو دې ځان ساتي او بچا کې چې د صفات هغه ته زجر رټنه ور کړی دا چې منافقانو کې باز د صفات او مشرکانو کې. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين اي خبر يتباك الشدروجن غني دين لرا یا دین دروغجن غني یا ورځ د حساب کتاب هغه دروغجن غني. فذلك الذي يدعو اليتيم
نو دا خو هغه کس دی چې دکې ورکوي یتیم لره. یعنی د مؤمن شان دا دی چې یتیم له دکې ورکوي. ځکه د مؤمن خو آخرت مني، نبی به یتیم له دکم نه ورکوي. ولا يحض على طعام المسكين، او تیزی نه ورکوي په خوراک د مسکین باندې. فويل للمصلين، نو هلاکت دې منځ کوونکو لره. په دې باندې ودرېږي نه چې په تلاوت پرېږدي، لکه په دې چې د قرآن دې بند کو نو دا خبره بل شان شوه. الله وایي تبعید د منځ کوونکو لپاره نه، دا مخکې آیت به ورسره وی الذین هم عن صلاتهم ساهون، هغه کسان دي چې دوی د منځونو خپلو نه غافله دي. دې کې دننه ټول هغه خلک داخل دي چې کمې پرېږدي منځونه نه کوي، او کم باز کوي او باز نه کوي، او کمی کوي خو په اطمینان او په سکون سره نه کوي، او کمی کوي خو به وخت کوي په خپل مرزي کوي. دا ټول به دې کې داخلي دي، ټول لپاره تبعی ده. الذين هم يراءون، هر کسان دي چې دوی ښودنه کوي په خپلو عملونو سره. ويمنعون الماعون، او منع کوي د فایدې شیز. دا صفت هم دی چې معمولی شی هغه د خلکو نه منع کوي، لکه پن شو. دا پن اوس معمولی شی دی که نه به منع کوي. بیلچه شوه، ماچه شو، دا بعض کسانو کې بالکل خیر نه وي. معمولی غونډه کې شی بدلم نه درکوي. ته به ته وروټه کې کلي کې اکثر چې وروټه کې وسیجل موږ له راکې بیلچې موږ له راکې پټي دی وړو نشته موږ سره زه اب ولړي دغه کې دنه دیوال ته اګاډي موږ لره کې موږ سم انشته غټیر خراب دي. زه اخا دغه را کمال پلانې شي مال لګرا کا د سر په الماری کې بروتي انشته وځ نشته. زه دا یونی سره دومره به خیر دومره به خیر خا پلار باندې کته ته ضرور راشه ګاډي لدی کور کو نو سپدي کې د سلګیم نه ګوره دې بته دې په بده ګوره روان بشي کته نو دومره به خیر ګوره د ځان نه جوړ نه کړي صفت ځان کې رانه ولې او په ځان کې د صفت پیدا کړي چې د هر چا په کار راځي د هر چا په کار راځي او به ته مرشي خو به خلکو کې به ژوندې به خلک به الله دې وبخي څوک وې دا چلی کړه څوک وې دا چلی کړه څوک وې دغه چلی کړه څوک وې دې چلی کړه نه مړ کېږي دې سره ژوندې د خلکو په زړونو کې د خلکو په یادونو کې او دا غبل چې مرشي الګو پلانې مړ الله دې غر کې غره چې مرشي دا نه هر زوی وي ابو لزیدا چلو ابو لزیدا چلو هیڅ څوک په خنه یاد الله سبحانه وتعالى دې بمن کې د خیر خوای د صفت پیدا کې. سورۃ الکوثر مکی سورۃ ته درې ایتونه دي په دې کې شان نزول د مشرکانو دا خبره کوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه بچي نه پاتې کیږي نو دې به خیر دې ابتر دې یعنی دې څوک به یادې نه تذکره به نه کی. الله دا سورۃ نازل کو چې به خیر خو تاسو یې تذکره خو بستاسو نه کی. دغه وجه دا و چې درې زوی د لاسه سړی نه سب پاتې کی نو لور خو بل سړی ته واده شي به چې هغه بل سړی نه کوم اولاد کیږي نه دغه نسبت خو لور ته نه کی نسبت هغه پلار ته کی خپل پلار ته کی. نو د رسول الله سلام دو زامن د په مکه کې مړ دي او یو د په مدینه کې مړ دي او د دوی نومونه قاسم عبد الله ابراهيم او د اخرنه زوی چې رسول الله مړ شو رسول الله هغه به څه خپو سترګې نه وخ کړي ځکه دې دریم زوی شو. صحابه کرام ته رسول الله ته یو ځ پسړه کې دا خو مهرباني د الله چولې ده نو ته تم جاړي رسول الله ته په جړه الله سنوي په وخ کو الله سنوي خو چې سړی چغې نه وي د جاهلیت خبرې نه کوي. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يقينا من قدر كده تاتا دير خير الله ورکړي دا عام خبرم ده چې ستا تابعدار بديري او ستا چې څوک بدیو هغه الله ختم کی طالب الله فتح در کی آخرت بدر کی او دلته مراد
حوض کوثر هم دی. حوض کوثر د یو خاص حوض دی چې الله به ورکی چاله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. رسول سم دغه صفات په حدیثونو کې بیان کړي چې دغه لوخي دومره په دې عادت کې دی او په دې اندازه کې لکه د اسمان ستوري او دغه وببه د غبین نزیته خوږی او د پيو نزیته سپینی او څوک چې دیو په روبوس کې نو به تګی کیږي نه. خدا اوس یې ساتي رسول سمو چې باز کسان به ولاړی ملائک به وباسي د دې صفنه زم چې زما امتیان دي وي ته د پته نشي دوی ست په دین کې څه کارونه کړي نه که تاسو د حوض کوثر نه وبس کې غواړي د رسول سم لار به مضبوط رانیسي صرف په دواګانو کار نه کوي. یا الله د حوض کوثر نه راته وبره نصیب کا به زموږ مذهب جدا دی استاد هو جدا دی. یا الله د حوض کوثر وبره نصیب کا سیدنا خبره حدیث کې اشتی غلطه او زموږ مولوی سبوري غلطه وایي نه دا خبره عمرې چې کینه بیا پتا باندې یې را پکار ده د رسول الله سلام سوچه تابعداري وکړي سوچه نتا ته د حوض کوثر وبنصیب کی الله دې مونږ ته نصیب کی. فصل لربك وانحر نموز کوا د پاره در رب خپل او قربانی کوا موز به خاص کړه الله د پاره قربانی به خاص کړه الله د پاره. بعض علما دي چې دا فائدہ وباسي ولا دا غټ اختر مسله ده چې اول به موز کې بیا بسکه بیا به قربانی کی. او بعض روایتونو کې دا راځي اگر که سندن پکې کلام دی وی مطلب دی چې فصل لربك وانحر فصل لربك نمونز کو د خپل رب د پاره وانحر ولا سن بسینه کې دا نحر دي ته وی کنه. نو بعض علما دا روایت پیش کوي ولا سن منځ کې بسینه کې دي نو صحیح خبره ده چې دا روایت سندن کمزور دی خود نور حدیثونه نه ثابت ده صحیح حدیثونه نه چې منځ کې ولاړ نو لاسونه به یاد نه من بریک دي او یا به پسینه باندې دي. دوه طریقې د رسول الله ثابت دي. ان شانئک هو الابتر یقینا دشمن استا خاصه به خیر دی. ابتر انسانانو کې هغه چاته ویل کیږي چې میراثي او په سارو کې چاته ویل کیږي چې لکې نه او په عام شینو کې هغه چاته ویل کیږي چې خیر پکې نه. سورة الکافرون مکی سورت ته او بدی کې شپږ آیتونه بدی کې غټه موضوع هغه د الله لپاره دوستی او د الله لپاره دښمنی دا به بیان شوی. مشرکان وی رسول سم ته وی ته زمونږ د معبود بندگی کوه موږ به استاد دي کوو کار بروان. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون تو يا كافرانو لا أعبد ما تعبدون بندگینکم داغی چی تاسوی بندگی کوئی ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو بندگی کون کی داغی چیزی بندگی کوما ولا انا عابد ما عبدتم او نز بندگی کون کی یم داغی چی بندگی کوئی تاسو ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو بندگی کون کی داغی چیزی بندگی کوما لکم دینکم ولی دین ستاسو د پارا دین ستاسو د او زما د پارا دین زما دی. سورۃ النصر دا مدنی سورۃ ته په دې کې درې آیتونه مقصد دا خبره ذکر کول چې د رسول سم نیټه د نږدې شوی دا نو د نظر زر دین زده کوي چې نیټه نږدې شوی دا نو د دې نسیجلو کوي دین تیز دکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ستا مرګ رانیږي شوی دی نو الله بندګۍ له زور ورک. عمر ابن خطاب رضی چې ملګری را جمع کړو ته پوښتنه کوي دې صورت مقصد څه دی چا یو سوی چا بل سوی عبد الله بن عباس وی د رسول سم د مرګ نیټه به الله ذکر کړي چې دی عمر کی عمر رضی ما تم د خبره معلومه ده خدای نیټي خبر ورکولو کې یوسف فائدې دي ځان سره یادي ساتي. یو فائدہ خود ذکر شو چې پیغمبر مړ کیږي نو دین ته عزت کوي. دویمه فائدہ ده چې پیغمبر عبادت الله اوس ډیر کوا. دریمه ده چې پیغمبر تکلیفونه ډیر تیر کړی دي غمونه تیر کړی دي اوس د خوشحالي ورځ رواني. سلورمه ده
چې هر نیک عمل او چت عمل د دې اختتام دا په استغفار سره کوي. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح كلا جراغ مدد الله فتح كما فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اوینی تخلق لرا چی داخلی کی با بدین دا اللہ کے ڈلی بداخلی اتم کال کی دیسیوش پا دی 2 کالو کی صحابو عدد چیرے تقریبا 1,00,000 تر رسیدل. فسبح بحمد ربک نو پاکی بیان و سر دستائنی دربستا واستغفر و بخان غوار داغنا انہو کان توابا یقینا غتوب قبل انکه دے. بدیزی کی دا فائدې د ساتي چې هر غټ کار چې ختميږي نو باخره کې استغفار لکه حج چې ختم شو واستغفر الله الله بخانه غوړي کې څه کمی زیاتې شوی او مون چې ختم شي استغفر الله او دې شنو عائشہ رضی الله عنها چې کله دا آیت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې او په رکوع کې په مخ دا وی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سورة اللهب دا مکی سورت ته پدې کې 15 آیتونه دي. مقصد رسول سم ته زیره ورکول چې ستا باز دشمنان به هلاک کی. دین دا فائدہ وروته چې کله د الله دشمن هلاک شي نو باغې به خوشحالي کې خبکیږي به خوشحالي کې باز وي زمونږ نه به ته پوس کیږي هاي هاي سم کافران چې مریوي زمونږ نه به ته پوس کی دا خو ډیره ګرانه شو چې به کمزي کافر مریو زمونږ نه ته پوس کیږي دا خو بیا ګرانه شو استپوسی زمونږ نه کی. هر زیت الحمدلله دعوت رسیدلې د مسلمانانو رسیدلې خبر هغه ته رسیدلې ها موږ به ال ټول رانی وکړي چې په دې مسلمانانو کې چا د سره د دعوت کار نه کوله نبی ابو زموږ ټول نه ته پوس کړي خو اوس الحمدلله دنیا ګډ ګډ ته دعوت رسیدلې نو موږ نورې ته پوس کړي. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب هلاك تشيد وانا لا سند أبو لهب وهلاك شو. رسول سم د صفا په غونډي باندې دا قریش را جمع کړو د اسلام او توحید دعوت ورکو. ابو لهب ته تبل لك سائر اليوم لهذا جماعتنا هلاكت استاد پاره دې خبر لري دروست او لاړو نو یو روایت کې دام راځي چې کانه وسرو باغې باندې رسول سم وښتو الله دې هلاک کوم کې دې پر راوستو الله دې سورۃ نازل کو هلاک دي شي هلاک شو حقونیت دا ذکر کو نوم ونه نو یو وجه دا غیدا ده چې ډېر مشهور ابو لهب باندې دویمه ده د دې په نوم کې شرک دی د خپل نوم عبد العزى دی نو څنګه الله دې سينوم ذکر کې جوړي شرک په قران کې عبد العزى بنده ده د عزى او دا نوم خو شرکینوم دی نه ځکه نه ذکر کړي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر دی ګوره خپل سوچ خپل تر دی ابو لهب د دینه دا فائدہ چې نسبونه مسبونه چاله فائدہ نه ور کوي چې کله عمل نه ما اغنى عنه ماله وما كسب فائدہ ور نکړه د مال د وغس چې د ګټلیو یعنی نه بچو فائدہ ور کړه د مال فائدہ ورک سيصلى نارا ذات لهب زرد جورن نوزي بور لمبوالتا وامرأته حمالة الحطب او خزد دوم چبارون کی دلرګو دا کله چې د بدر د غزا ختم شو الله په ابو لهب باندې او دانه روخه جوړه چې هغه ته پربې کې عدسه وي او د دې سي بيماري د خلکو په بدفالین و چې څوک د دې سړي خواله ورشي هغه تم د بيماري لګي نو دې پروت ځان له په جدا ځکه نه به خواته بچي ورته نه به خزه ورتله په اخر کې د اسخاب بین روان شو مردار شو به پروت به شو خواله نت خپل بچیم خواله نت نو بیا د قریش غلامان ول سمریان ول پیسې ورکړي وې دې په لرګو کې ونیسي او گزار کې یو کندې نه غوي لری نه په لرګو کې اوچت کو کندې ته گزار کو الله دې سو شرمو وس الله دې کو چې خزه د دبم پور کې چې بارون کې د لرګو وا د خزه ابو لهب خزه سوق ده ام جمیل
ناکاره ښځه رسول صلی الله علیه وسلم ته سخت تکلیفونه رسول په لاره کې ورته لرګي او ګندونه او دا اچول حمالة الحطب ډېر مطلبونه دي یو مطلب دا دی چې چغلخوره وه دا عربی کې داسې ویل کېږي چې کله وویل شي چې پلانې بارونکی د څه دی د لرګو دی مطلب څه شو دی چغلخور دی بل مطلب دا دی حمالة الحطب یعنی دغه لرګي مرګي به اوچتول رسول صلی الله علیه وسلم ته به غوزارل او دې کې دغه بخل ته اشاره ده چې هغه به خپل تل د لرګو راوړو د پاره فی جیدیا حبل من مسد پسټ داغي کې رسید د پوستکی د کجورینا دا به په جهنم کې الله دا رسي ورچي او دا رسي ته به دی ورچي چې د دې سره یو امیل د سرو زر غټ امیل غټ سم په دې سینې به پروت او دا به دې سی وو دا امیل وې دا به د دې محمد په دشمنی کې زه خرچه کوم وې په بدله کې الله دغه ورکړي جهنم کې وته دغه پړې ورواچو سورۃ الاخلاص دا مکی سورۃ ته وبدي کې سلور ایتونه ډیر ناشنا سورۃ ته ډیر ناشنا او زمونږ د بوزي درسونه ووري التمار دي سورۃ خ تفصیل کړي د دې د شلو نه زیات نمونه دي موضوع دي الله د الله توحید او یواله بیان شي الله او پیجنې حدیث کې راځي چې څوک د ورځې لس پیری وي په جنت کې ور الله کور جوړي او د قرآن سوی مې سده درېم ثلث القرآن ثلث القرآن حسابي یو صحابي د عادتو چې موږ به کوو په اخره کې به لازم سورۃ رکعت چې به ختمو به لازم سورۃ اخلاص صحابه کرام رسول الله ته شکایت کوي رسول الله پلانې دا کې رسول الله صلو ته پوښتنه کوي ولې دا کار کوي هغه ویلي ان فيها صفه الرحمن رحمان صفات په کې دي ځکه مې خوښته ده سورۃ رسول الله بس ورته وي الله دې سره مینا کوي نه دې سورۃ سره محبت الله به سره محبت کوي پر رسول الله سم مشرکان رالو او دوی ته وي یا سه يهود بشرالو وي موږ ته خپل رب نسب بیان کا دا خلق به نسبونو کې دومره ورننوتو چې الله نسب ته ورسیږي وي موږ ته الله نسب بیان کا څوک ته الله د سورۃ راولې بسم الله الرحمن الرحيم قلت ويا هو الله احد اغلا يكيودي الله الصمد الله بحاجت دي خلق وته ضرورت لري هغه چا ضرورت نه لري لم يلد نه اولاد راوړي دي ولم يولد ونا پیدا شوی دي د بل چانه او دې شی ایتونه موږ سره په ټول قران کې یو تیر شوی تفصیل موږ الته کړه ولم يكن له كفوا احد او نشتیا غلره برابر سوک فذات او بصفات کې دلته الله سبحانه وتعالى خپل تعارف بیان کو هو الله الله مطلب معبود دی حقدار د لایق حقدار او لایق د بندګۍ دی دغه شان الصمد به حاجت دی هغه ذات چې هر لحاظ سره کامل له سرداری دغه سره د علم فضل رحم حکمت قدرت ټول صفاتونه د کمال نه ډک دي او سمد هغه چاته ویل کیږي چې مخلوق بغیر دغه نه هیڅ کار نشي کولای او هغه بغیر د مخلوق نه هر کار کولای شي چې الله نه غوښتلی نو موږ یو کار نشو کولای چې څو پر الله نه غوښتي موږ یې سوم نشو کولای نو دې ځکه الله سبحانه وتعالى خپل تعارف او داغه په شانی څوک نشتی نه په ذات کې او نه په صفاتو کې الله له تشبیه نور کې د مخلوق سره نه مخلوق له تشبیه ور کې د الله سره فرق دی هغه خالق ته موږ مخلوق یو کمزې خالق او کمزې مخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله په شانی څوک نشتی دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د دوه سورتونه دا به پوره کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران باندې پوکي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په قران او حديث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.